وم صفت وم عقیده الله عز وجل په سورې نحل کې ذکر کړی دا د دې مشرکینو انتظار عذاب الله پیغمبر له دا خبره کول شي لاس اخلاص الله له دوی چې مال عذاب راولي ما ختم کی نو هغه انسانان چې هغه رب العالمین د عذاب نظام په امن کې غني هغه انسانان چې رب العالمین د عذاب د سپک غني هغه انسانان چې هغه مبارک به باقی کوي دا صفت ګوره د غیر مسلم د سورې نحل په تصریح کړی دا د عقیده دا مؤمن سره بری دین یریږي امام نووي امام قرطبي رحمه الله په تذکرہ کې دا خبره ذکر کړې ده چې په سلف کې عادتونه دا و کلونه مخکې باغوي ګناه کړي و او کلونه ورسته به ورته یاد شو او دوی به توبه مستری و به میریدل چې الله موږ له سزا را نه کی ابو بکر میریدو چې الله عز وجل په ورځ قیامت جزا تاسو سره مخامخ کېږي مال غصه نشي عمر ابن الخطاب یریدو چې سر په سر باندې مسله راشي بس الله مو ماب کې دا موږ له خیر ده به په دنیا کې شریعت رب العالمین د عذاب نه بچ کیږي امام ابن قیم رحمه الله دا غره پر اته امور ذکر کړي د قران او سنت نه اول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دویم ابن قیم بدایع التفسیر کې لیکلي دویم جلد کې المحبت مع النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت خو یقیني محبت دانه دی چې ګمبت مې یادېږي محبت دانه دی چې مدینه ډیره ښکلې ده محبت دانه دی چې فلان دی محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دی چې انسان دغه په حدیث باندې عمل وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول اسباب د محبت موجود دي علم ډیر اوچت جمال ډیر اوچت شجاعت ډیر اوچت اخلاق ډیر اوچت احسان ډیر اوچت صله رحمی ډیر اوچت محبت شرعي محبت عاطفي محبت تبعي ابن قیم صاحب دا ټول به ذکر کړی دي یو طرف د قران او سنت حکم دی او بل طرف ستا او ستاره پلار حکم ته به دا قربان کې به پتا کې ایمان دی یو طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بل طرف ته مور او پلار دي دا د مړي شو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه تاوان ونه رسیږي دغه ایمان دی ته خپل ځانو ګوره چې یو طرف زم یو طرف ما باندې مرمۍ راځي او بل طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راځي نو آیا زه دله تیارېږم چې دا غي په طرف باندې ووري کسبه په طرف باندې دا به راشي به تعالی د ایمان معلومات کیږي خو به خو ځکه ویلی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کې موږ اغزه ما تول اغیل موږ نه تیار ځکه باغ ملګری ویلي وی قسم په الله چې ما د ډیرو انسانانو ملګری کتلی دي خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو غوندي ملګری معنی دي کتلی نوم خطرناک عقیده او خطرناک صفات د رب العالمین عذاب له انتظار او عادت به باکه وسره غاړل د قشان سړی په ایمان باندې سړی په استغفار باندې سړی د رب العالمین په انعامات باندې سړی په تزرع باندې سړی په امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې د الله عز وجل د عذاب نه بچ کیږي لړی کیږي